بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوي روحاني مرسته. لکه څنګه چې د انسان بدن ته مرضونه او بیماریانې رسیږي، همدارنګه د انسان روح ته مرضونه رسیږي. انشاءالله په دې خپرونه کې به په مرض باندې وغږیږو، په بلې خپرونه کې د مرض عاملونه او د مرض علاج چې په څه باندې د دې مرضونو موږ علاج وکړو. خو په دې باندې یعنې په دې خبرو د پوهېدلو دپاره ضرورت د یو تمهید ته چې دوه خبرو باندې موږ پوه شو، انشاءالله بیا په اصله مسئله باندې غږیږو. انسان د دوه څیزونو د مجموعې نوم دی. یو د انسان روح دی او دویم د انسان بدن او جسم دی. نو روح او بدن چې کله یو ځای شي نو د انسان وجود منځته راځي. هغه ته موږ انسان ویلی شو. یوازې بدن ته هم انسان نشي ویلی، ځکه هغه ته لاش ویل کیږي. همداشان یوازې روح ته هم انسان نشو ویلی، نو چې کله سره یو ځای شي موږ هغه ته انسان ویلی شو. نو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د انسان بدن ته بیماریانې، مریضي، تکلیفونه راځي، کله به زکام وي او کله به هغه ټوخیږي او کله به په هغه باندې تبه راځي او کله به نزله وي، همدارنګې دغسې مریضي د انسان روح ته رسیږي. هغه ته جسمانی امراض ویل کیږي، او کومه مریضي او تکلیفونه چې ستا روح ته رسیږي دې ته روحاني مرضونه او روحاني بیماریانې ویل کیږي. روحاني مرضونه لکه شرک، کفر، ریا، تکبر، حسد، بغض، بېصبري، ناشکري، دا ټول روحاني مرضونه دي. د انسان جسم او د انسان بدن ته چې کله مرضونه ورسیږي، په هغه باندې د انسان جسم او بدن کمزوری کیږي. او د روحاني مرض چې کله یو انسان ته ورسیږي نو د انسان روح کمزوری کیږي، د انسان روح ضعیفه کیږي. او دواړه بیماریانې، هغه مریضي که د ستا جسم ته رسیږي او هغه مریضي که د ستا روح ته رسیږي، دا دواړه انسان ته نقصان رسوي. یو د انسان روح ته او بل د انسان جسم ته. او دا خبره معلومه ده، هغه تکلیف او هغه نقصان چې د روحاني بیماریو نه انسان ته رسیږي دا ډیر لوی او غټ دی د هغه مرضونو نه چې د انسان جسم ته رسیږي. یعنی د جسمی امراض و نقصانات ډیر کم دي بنسبت هغه روحي نقصاناتو ته. که موږ وګورو چې څومره روح ته زموږ تکلیف رسیږي، هغه نقصانات ډیر دي د هغه مریضي نه چې زموږ جسم ته رسیږي. ځکه که انسان ته یعنی څه خطرناکه جسمانی بیماری یا جسمانی مرض هغه ته ولګیږي، نو د هغې به علاج وشي، په 100 ډاکټرانو به وګرځي، او که د هغې علاج ونه شو نو زیات نه زیات به دا وشي چې هغه ته به مرګ راشي، او د مرګ د راتلو نه به پس ټول جسمانی مرضونه ختم شي، په راحت کې به شي. خو قدرمنو اوریدونکو، که یو انسان ته روحاني مرض ولګېده او دې انسان د خپل د روحاني مرض علاج او تداوی ونه کړه، نو د دې نقصان به دلته هم د بې آرامي، بې اطمینانه کېدو او د بې سکونه کېدو په صورت کې وي.
یعنې په دنیا کې او د دې بیماري نقصان به د مرګ نه وروسته د آخرت په ژوند کې هم وي، کم ژوند چې کله هغه ختمیدونکی هم نه دی. په دنیا کې به سکون نه لرې، په دنیا کې به اطمینان نه لرې، په دنیا کې به آرامه ژوند هم نه کوې. هغه څوک چې کفر، شرک، بدبختی، تکبر و حسد ته لاس دی، دنیا ژوند به هم خراب وي. او د مرګ نه وروسته د آخرت په ژوند کې به هم هغه ژوند چې هغه به کم ختمیدونکی هم نه وي، هغه ته به دومره تکلیف او نقصانات وي لکه څنګه چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په خپلو احادیثو کې بیان کړي ده. الله رب العزت د جسمانی او د بدني مریضیو د علاج دپاره الله ډاکټران پیدا کړي، الله حکیمان پیدا کړي، الله طبیبان پیدا کړي دي. او د روحاني امراض دپاره د دې د تداوي دپاره الله رب العزت انبیا علیهم الصلاة وسلام رالیږلي دي. او په دوی باندې الله رب العزت د آسمان نه کتابونه نازل کړي. په دې سلسله کې د الله رب العزت آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم الله دنیا ته رالیږلی دی. او په دوی باندې د الله د طرف نه یو عظیم الشان کتاب چې هغه قرآن نن ورځ زموږ او ستاسو مخې ته پروت دی، الله په دوی باندې هغه نازل کړی. او په دې کتاب کې الله رب العزت د روحاني امراضو علاج او نسخې موږ ته هم بیان کړي دي. خو لیکن افسوس په دې خبره چې زموږ په نظرونو کې جسمانی مرضونه ډیر اهمیت لري او د روحاني مرضونو موږ ته هیڅ کمه پروا هم نشته. که چیرته موږ ته ډیر کم مریضي هم راشي، حتی تر نزله او زکامه پورې، حتی که معمولی تبه هم زموږ بدن ته راشي، نو د ډاکټرانو او د حکیمانو دروازو پسې ګرځو او د خپل وطن نه نورو ملکونو ته سفر کوو د خپل د جسمانی امراضو تداوي لپاره. لکن له بده مرغه موږ سره کله هم دا فکر او دا سوچ پیدا نشه چې زموږ روح ته څومره خطرناکې بیماریانې یا مرضونه رسیږي او د دې علاج دپاره ضرورت هم دی او موږ هیڅ هم نه دي کړي. الله رب العزت دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي. روحاني مرض لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي په سورة عادیات کې ان الانسان لربه لکنود، واقعا انسان د خپل رب ناشکره او نافرمانه دی. انسان د خپل رب ناشکره او نافرمانه دی. نو ناشکري او نافرمانی د انسان دپاره ډیر لوی مرض دی. نو انسان ته د ناشکري او نافرمانه کېدو بیماري لګېدلې، دې دپاره دا مرض لګېدلی الله وایي. او د دې بیماري په بیانولو کې الله رب العزت عجیبه او نااشنا انداز اختیار کړی دی. الله رب العزت مخکې د دې نه چې دا مرض بیان کړي چې ان الانسان لربه لکنود، د دې نه مخکې الله رب العزت د اسونو په وفاداري باندې قسمونه خوړلي دي. لکه چې فرمایي والعادیات ضبحا، قسم دی د هغو اسونو باندې چې کوم منډې وهي او د تیزو منډو په وجه د دوی د خولې نه البته آوازونه راځي. فالموریات قدحا، قسم دی په هغو اسونو باندې چې کله هغوی منډې وهي په هغې ځمکې باندې چې هلته کاڼي وي او د دوی د پښو نه د اور لمبې اوچتېږي. فالمغیرات صبحا فاثرن به فوسطن به جمعا، قسم دی په هغو اسونو چې کوم د سبا په وخت کې د حمله کولو دپاره دومره تیزه منډه وهي چې د شپې شبنم سره ناستې خاورې او دوړې هم د خپل پښو سره اوچتوي. او دا اسونه د غشو او د تورو په باران کې د دښمنانو په صفونو کې داخلیږي. د دې قسمونو خوړلو نه وروسته الله رب العزت څه وایي؟ ان الانسان لربه لکنود. الله وایي ای انسانه ته نه ګورې او فکر نه کوې چې یو اس د خپل مجازي مالک او د خپل د خاوند لپاره څومره فرمانبرداره دی، د هغه څومره وفاداره دی چې هغه مالک هغه اس ته ساه هم نه ده ورکړې او نه یې هغه اس پیدا کړی دی
او نه یې د هغه په بدن کې روح اچولی دی. او دا اس یعنی د اس د ژوند او د مرګ اختیار د دې خاوند په لاس کې هم نه دی، بلکې هغه دپاره 2 وخت یا 3 وخته څه واښه او څه خوراک ورکوي. نو دا اس د خپل د مالک څومره فرمانبرداره دی چې مالک ده لره دومره تیزه منډه ورکوي چې د تیزې منډې د وهلو د وجې نه هغه اس ستړی شي او د هغه د خولې نه آوازونه راخیږي. بیا هم دا اس انکار نه کوي، منډه وهي. او دا اس د خپل د مجازي مالک دومره فرمانبرداره دی چې کله په هغې ځمکه باندې چې په هغه کې کاڼي وي هغه ته منډه ورکوي، هغه زغلوي، نو د تیزې منډې د وجې نه د اس د پښو نه د اور شغلې پورته کیږي. همدارنګه دا اس د خپل د مجازي مالک دومره فرمانبرداره دی چې د سبا په وخت کې د حمله کولو دپاره چې کله د دې مالک او د دې خاوند هغه ته دومره تیه منډه ورکوي چې د هغه د پښو سره هغه ناست ګردونه د ځمکې نه د طوفان په شان باندې اوچتیږي. همدارنګه که دا ملک د اس د خپلو دښمنانو په صفونو کې د غشو او د تورو په باران کې داخلول وغواړي، بیا هم د اس د خپل د ځان پروا نه کوي او د خپل مالک د حکم په وړاندې تابعدار وي او د دښمنانو په صفونو کې داخل کیږي. لکن انسان ان الانسان لربه لکنود، انسان چې دی د الله دپاره ناشکره دی او د الله رب العزت نافرمانه دی. نو ای انسانه ته هم سوچ وکړه، ای انسانه هم ته په دې باندې غور وکړه چې یو اس د خپل مجازي مالک دومره فرمانبرداري کوي او حال دا چې په اس کې عقل هم نشته، په فکر هم نشته، هغه د فکر او د سوچ صلاحیت هم نه لري. نو انسانه ته خپل د حقیقي مالک څومره ناقدره یې. کم مالک چې ته یې پیدا کړې، کم مالک چې وجود درکړه، کم مالک چې تا ته بدن درکړه، کم مالک چې د ستا په بدن کې بیا روح واچوه او بیا یې ستا ټول اندامونه صحیح او سلامت برابر کړل. هغه پروردګار چې تا ته د سوچ او د پوهې دپاره عقل او شعور درکړه او وروسته د دې نه الله بیا هم داسې پرې نه ښودې بلکې د ستا د ژوند د ټولو ضروریاتو انتظام الله هم وکړه، نو ته د خپل حقیقي مالک ناشکره او نافرمانه یې. ان الانسان لربه لکنود، واقعا انسان د خپل رب ناشکره دی. اس ته ګوره او ستا ژوند ته ګوره. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې دې وخت زه لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تاسو تر دې دمه زموږ ملتیا کړې وي. الله رب العزت په خپل کلام کې ویلي ان الانسان لربه لکنود. هلته الله د رب لفظ ذکر کړی دی، انسان باندې د خپل نعمتونه او د خپل احسانات ذکر کړي دي او بیا ویلي چې انسان د خپل رب ناشکره دی. رب چا ته ویل کیږي؟ رب پالونکي ته ویل کیږي. رب هغه چا ته ویل کیږي چې درجه درجه پالل کوي او د کمال حد ته یې رسوي. نو اوس تاسې د انسان په ژوند باندې غور او فکر وکړئ چې الله رب العزت انسان څنګه په مزه مزه پاللی دی او هغه د کمال درجې ته رسولی. د مور په رحم کې، د مور په خیټه کې الله پاک د انسان د رزق انتظام کړی دی. هغه ماشوم چې د مور په ګیډه کې وي، د مور په رحم کې وي، الله رب العزت هلته هغه ته د رزق او د روزي انتظام تیار کړی. چې کله د مور په رحم کې ماشوم پیدا شي نو بیا هغه مریضي چې په ښځې باندې راځي الله هغه بنده کي او د نوم په لاره یې الله رب العزت د بچي او د هغه ماشوم په خیټه کې دا داخلوي. هغه وینه چې د مریضي په حالت کې ضایع کیږي چې کله د مور په ګیډه کې یو ماشوم پیدا شه الله رب العزت یې د نوم په واسطه باندې د هغه سینې ته داخلوي.
که د دنیا ټول ساینسدانان، د دنیا ټول فلاسفه، د دنیا ټول ډاکټران او د دنیا ټول حکیمان راجمع شي، خپل پوره طاقت استعمال کړي، خو د مور په رحم کې بچي ته رزق نشي رسولی. او سبحان الله، الله د رزق او د روزي داسې انتظام کړی دی چې د انسان ژبه یې په نجاست سره ګنده نه کړه. هغه ماشوم چې د مور په خیټه کې ژوند کوي، د هغه ژبه یې په نجاست باندې ګنده نه کړه، بلکې الله د نوم په لاره باندې دا ګنده وینه د هغه خیټې او د انسان رزق یې جوړ او بیا چې کله بچی پیدا شه، نو د ده د رزق دا یوه لاره الله بنده کړه. کومه رزق چې الله رب العزت دې ته د نوم د لارې ورکوه، الله دا د رزق لاره پرې بنده کړه، نو ماشوم چې پیدا شي چیغه به کي او په ژړا به شي چې الله زه چیرته لاړ شم، زما خو د رزق لاره بنده شوه. رب د کائناتو به ورته وفرمایي چې انسانه یریږه مه، زما نوم رب دی، ما ستا د رزق انتظام د ستا د مور په خیټه کې کړی و او اوس به هم کوم. نو که د ستا د یو طرف لاره د رزق بنده شوه، خو ما ستا د مور په سینه باندې د پیو 2 چینې روانې کړې او د ستا دپاره مې د رزق 2 لاره خلاصې. 2.5 کاله پس چې کله مور د خپل بچي ته شیدې ورکړي او مور بچی د شیدو نه بیل کړي، بیا به ماشوم په ژړا شي او په چیغو به شي چې الله زه چیرته لاړ شم. الله به ورته وفرمایي چې انسانه ته یېرېږه مه، زما نوم رب دی، ستا د رزق لاره بنده نه شوه. که دا 2 لارې د رزق په تا باندې اوس بندې شوې، مور تا ته شیدې نه درکوي، ما ستا دپاره د رزق 4 لارې نورې خلاصې کړي دي. وانزل من السماء ماء، د آسمان نه باران وروم او ستا د رزق انتظام به وکړم. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، په ځمکه باندې به زه فصل راوخیجوم او د ستا د رزق انتظام به وکړم. فانشأنا لکم به جنات من نخیل واعناب لکم فیها فواکه کثیرة ومنها تأکلون، په ونو باندې به مختلف قسمه میوې الله وی ولګوم او ستا د رزق انتظام به وکړم. وان لکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، د څاروو د خیټې نه به ستا دپاره خالص پی راوباسم او ستا د رزق انتظام به وکړم. دا رب دی چې د انسان پالنه کوي او په انسان باندې تل لپاره د خپل نعمتونه وروي، خو له بده مرغه چې انسان بیا هم د خپل رب ناشکره دی. ان الانسان لربه لکنود، انسان د الله ناشکره دی او د الله رب العزت نافرمانه دی. نو چې کله د انسان د عمر پیمانه په ختمېدو شي او هغه مرګ راشي، نو د انسان د رزق 4 واړه لارې به الله بیا بندې کړي. نو الله رب العزت به د عرش معلا نه آواز ورکوي چې زما بنده یېرېږه مه، زما نوم اوس هم رب دی. په دنیا کې د ستا د رزق یوه لار بنده شوه، 2 لارې مې نورې درته خلاصې کړي. 2 لارې بندې شوې، ما ستا د رزق دپاره 4 لارې خلاصې کړي. اوس که په دنیا کې زما رزق تا خوړلی دی او زما د اوامرو او د احکامو مطابق تا ژوند تیر کړی دی، نو یېرېږه مه. که مرګ ستا د رزق 4 لارې بندې کړي دي، نو ما ستا دپاره د جنت 8 دروازې خلاصې کړي دي. د جنت 8 لارې د ستا دپاره خلاصې دي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو مطابق، د الله د احکامو مطابق تیر کړو او لپاره د الله رب العزت د نعمتونو شکرګزاره اوسو او د الله رب العزت د اوامرو تابعداري سره هغه روحاني امراض چې زموږ په بدن کې لګیږي د هغې علاج وکړو. که زموږ بدن ته څه تکلیف راورسیږي یا تبه راباندې راشي یا نور دردونه راباندې ولګیږي، د دې علاج دپاره موږ ډیر زیار باسو او هر طرف ته هڅې کوو، خو زموږ روح ته که کوم تکلیف او مرض رسیږي د هغه علاج دپاره کله موږ هم سر پورته نه
هغه د روحي امراضو علاج په څه کې دی چې د الله تابعدار شه. د الله احکامو معنا د خپل ژوند د رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړه. کبر، غرور، حسد، تکبر، بېصبري د ځان نه لرې کړه. احساس د مسئولیتو خپله هم د الله د اوامرو د الله د احکامو مطابق وچلیږه او د خپل اولاد د خپل کورنۍ هم د الله رب العزت دین طرف ته وهڅوه، تر څو هغه روحي بیماریانې چې زموږ باندې لګیږي الله په خپل عبادت باندې او په خپل تابعداري باندې چې موږ الله ته کوو زموږ د بدن نه لرې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث کې فرمایي انسان چې کله یوه ګناه کوي د هغه په زړه باندې تور ټکی لګیږي. که وروسته د دې نه دې نیک عمل وکړه، توبه یې ویستله، الله به هغه تور ټکی لرې کړي. او که ده توبه ونه ایستله نو په زړه باندې به بل ټکی لګیږي، داسې ورځ به راشي دې به ټول زړه تور شي. په بل حدیث کې رسول الله هم فرمایي دا زړونه داسې زنګ نیسي لکه څنګه چې اوسپنې ته اوبه ورسیږي هغه زنګ نیسي. صحابه کرام رسول الله نه پوښتنه کوي چې د دې صیقل څه دی، په څه باندې پاک کړو؟ رسول الله ورته وایي چې په قرآن لوستلو باندې او د مرګ په یادښت باندې. الله دې په موږ رحم وکړي او موږ تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. انشاءالله په بلې خپرونې کې به نن خو روحي مرض په تېرو خپرونو کې تاسو واورېدئ چې د مؤمن او د مسلمان د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق او یو عادت صبر دی. نو باید هر مسلمان صبر د خپل عادت وګرځوي او که د الله رب العزت له طرفه په ده باندې څه مصیبت یا کړاو راځي یا ګناه سره مخ کیږي باید صبر وکړي تر څو یې الله کامیابي د دنیا او د آخرت په برخه کړي. دریم ډول صبر هغه صبر په اطاعتونو دی. هغه قیصه چې یوازې یو ځل رامنځته شوې او بیا به هیڅکله هم رامنځته نشي. دغه قیصه د حضرت ابراهیم علیه السلام د زوی د حضرت اسماعیل علیه السلام واقعه ده. دا په اطاعتونو او عبادتونو باندې د صبر یوه بېسارې بیلګه ده. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام خوب ولید چې خپل زوی ذبحه کوي، فکر وکړئ درنو اوریدونکو، په یو پلار کې اطاعت او فرمانبرداري دومره لوړیږي چې په خپلې تورې او په خپل چاړه سره خپل زوی قرباني کوي. څه معنا؟ دا معنا چې په ابراهیم علیه السلام کې اطاعت او فرمانبرداري دومره لوړه شوې وه چې حتی د خپل زوی قرباني ته چمتو و. خو تاسې دومره هم نشئ کولی چې خپل لمونځ په خپل وخت کې ادا کړئ. حتی چې هلته آذانونه کیږي دې ته آماده نه یاستو چې خپل دکان بند کړو او جومات ته جمع لپاره ولاړ شو. دغه راز دا نشو کولی چې یوه شپه پاڅېږو او د شپې لمونځ ادا کړو، خو حضرت ابراهیم علیه السلام کې اطاعت او فرمانبرداري دومره لوړه شوې وه چې حتی د خپل زوی قرباني ته چمتو و تر څو په خپلې تورې او د خپل چاړه سره حضرت اسماعیل علیه السلام ذبحه کړي. زه تاسو ته وایم حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل رب اطاعت کوي او خپل زوی قرباني کوي. آیا تاسې په دې خپل عمل له خپل ځان نه شرمېږئ؟ ډیره د تعجب وړ خو لا دا ده چې د حضرت ابراهیم علیه السلام زوی حضرت اسماعیل علیه السلام هم د خپل پلار له فرمان څخه سرغړونه نه کوي. دې ته آماده دی چې پلار یې هغه ذبحه کړي، خو خپل پلار ته وایي پلار جانه کله چې ما ذبحه کوې او ما حلالوې نو زما کمیس زما د تن نه وباسه، زما مور ته یې ځکه زه مې مور ډېر په سختۍ سره روزلی یم، ډېر په سختۍ سره یې غټ کړی یم، کیدای شي چې زما په کمیس باندې زما د مور تسلي وشي. همدارنګه په دې پړي باندې زما لاسونه او زما پښې وتړه، ځکه کوم وخت کې چې ته ما ذبحه کوې چې زه پښې او لاسونه ونه ښوروم تر څو د الله په حکم کې تاخیر رانشي. دریم دا چې ما پړ مخې واچوه، ځکه که زما مخ تا طرف ته وي کیدای شي ستا په زړه کې په ما باندې رحم او شفقت راشي، ما ذبحه نه کړې، الله رب العزت به ناراضه شي او د الله په حکم کې به تاخیر راشي. زوی پلار ته څه وایي؟ یا بت افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرین. زوی پلار ته وایي ای زما پلار جانه
په هغه څه چې ته مامور شوی یې د الله له طرفه تا ته امر شوی هماغه وکړه او که الله کول ما به له صابرانو څخه عمومي زه به صبر کوم او حضرت ابراهیم علیه السلام هم واقعا همدغه کار وکړه. الله په صورت الصافات کې 103 آیت کې فرمایي فلما اسلما وطله للجبین، نو کله چې دواړه دې خبرې ته تسلیم شول او دا یې پړ مخې څملاوه. درنو اوریدونکو، اصلي موخه قرباني نه وه، له الله رب العزت څخه د مهم اطاعت اثبات او له هغه څخه د اطاعت او فرمان منلو باندې صبر کول دي. وګورئ چې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله رب العزت په اطاعتونو باندې څومره صبر کوي، حتی دې ته تیاریږي چې د خپل نازولی زوی د خپل د زړه ټوټه په خپلې تورې او په خپلې چاړه سره حلال کړي. خو موږ د الله رب العزت په اطاعتونو باندې دومره صبر نشو کولی چې هغه مونځ په خپل وخت کې ادا کړو، یا کله شپې راپاڅېږو الله ته ودرېږو 2 رکاته مونځ وکړو، د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړو او د خپلو سترګو نه څو قطرې اوښکې تویې کړو. نو زما درنو اوریدونکو، دا اختیاري سنت لمانځئ، د قرباني په ادا کولو کې لټي مه کوئ. په داسې حال کې چې حضرت ابراهیم علیه السلام چاړه واخیسته تر څو د خپل ځیګر ټوټه قرباني کړي، آیا بیا هم له الهي فرامینو څخه سرغړونه کوئ او د الله رب العزت په اطاعت باندې له هغه څخه صبر نه کوئ؟ الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې صبر وکړو او د الله رب العزت اوامر او فرامین لکه څنګه چې الله ویلي دي په هماغه طریقه باندې ادا کړو تر څو زموږ رب زموږ نه راضي شي. همدارنګه درنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت به د قیامت په ورځ 7 ډلې خلک د خپل د رحمت د سوري لاندې ودروي، په هغه ورځ کې چې د هغه له سوري نه پرته بل سوری نشته. دا صابرین دي. اول په دیو کې عادل پادشاه دی. عادل حاکم کولی شي چې سرغړونه وکړي، ظلم او تیری وکړي، خو داسې ونه کړ، صبر یې وکړه او خپل نفس یې له سرغړونې څخه وژغوره او په عدالت او سمه توګه صبر وکړه، نو دا به د آخرت په ورځ الله رب العزت د خپل د رحمت د سوري لاندې دروي. دویم هغه ځوان چې د الله رب العزت فرمان ته په غاړه ایښودلو او اطاعت کې لوی شوی وي. دغه ځوان له هماغه وړکتوب څخه په سمه لار روان دی، د الله په اطاعتونو او عبادتونو ذکر، استغفار او د قرآن په تلاوت عادت شوی، په همدې صبر او ټینګار هم کوي، نو الله رب العزت به د دغه صبر په بدله کې دا د آخرت په ورځ د خپل د رحمت د سوري لاندې دروي چې غیر د الله رب العزت د رحمت د سوري نه هلته بل سوری هم نشته. دریم هغه سړی چې صدقه په پټه ورکوي، داسې چې په یو لاس نفقه ورکړي بل پرې خبر نشي. که زیر شئ درنو اوریدونکو، د اطاعتونو په ترسره کولو صبر څنګه کیږي؟ همدا چې خپلو اطاعتونو ته په پټه ترجیح ورکوي تر څو یې د الله رب العزت په دربار کې قبول شي. ډیری داسې ورونه دي چې د الله رب العزت په لاره کې نفقات کوي، صدقې ورکوي او انشاء الله چې الله رب العزت به ورته قبلوي. څلورم هغه 2 کسان چې د الله په خاطر له یو بل سره مینه وکړي. دغه 2 کسان چې د الله په خاطر له یو بل سره مینه کوي، هغوی د خدای په خاطر له یو بل سره ملګري کوي او یو بل د خدای په خاطر زغمي، نو دوی به د آخرت په ورځ الله رب العزت د خپل د رحمت د سوري لاندې دروي. هر چا سره چې مینه کوئ، هر چا سره چې محبت کوئ، د الله رب العزت د رضا لپاره یې وکړئ تر څو د آخرت په ورځ الله رب العزت تاسو د خپل د رحمت د سوري لاندې ودروي. که چا سره بغض کوئ، که چا سره کینه کوئ، د الله لپاره یې وکئ، د دې لپاره یې ورسره وکړه چې هغه فاسد دی، هغه منافق دی، د الله د اوامرو او د فرامینو د احکامو پابند نه دی، ځکه زه ورسره بغض کوم چې تا هم الله د آخرت په ورځ د خپل د رحمت د سوري لاندې ودروي. پنځم هغه څوک چې په یوازیتوب کې الله په یاد وساتي او د الله له ویرې سترګې اوښلنې شي. دلته د صبر نقش څه دی؟
د صبر نقش دا دی چې هغه په یوازیتوب کې الله یاد که، د الله له ویرې وژړېد، خو په دوهمه ورځ یې په خلکو کې دا آوازه ګډه نه کړه او خلکو ته یې دا ونه ویل چې پرون ما داسې ښه وخت تېر که، کاشکې تاسو هم زما په شان اوښکې تویې کړې وای. هغه د دې آوازې پر ځای صبر وکړه او خپلې کړنې له خپل خدای سره راز وګرځولې تر څو یوازې الله او دی پرې خبر اوسي او له هغه او الله پرته بل څوک پرې خبر نشي او الله یې اجر په ورځ د قیامت ورکړي او اجر دا دی چې الله رب العزت به د خپل د رحمت د سوري لاندې دروي. تاسو ته وایم درنو اوریدونکو، زما ورونو او خویندو، کله د شپې په آخره حصه کې د خوبه پاڅېدلي یاست، 2 رکعته مونځ م کړی، الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړي دي، د خپلو سترګو نه اوښکې د الله له ویرې تویې کړي تر څو چې د آخرت په ورځ الله رب العزت تاسو د خپل د رحمت د سوري لاندې ودروي، یا ټوله شپه او ټوله ورځ مو په غفلت او په خوب کې تېره کړې ده. یا الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړه، د هغو اعمالو توفیق چې په هغو باندې ته زموږ نه راضي کیږي. شپږم هغه سړی چې زړه یې په جومات پورې تړلی دی، د فرایضو په ترسره کولو صبر کول او د هغو په ترسره کولو ټینګار. چې کله د سهار مونځ په جومات کې وکړي نو د دې انتظار باسي چې کله د ماسپښین مانځه وخت راځي چې جومات ته ولاړ شم. د ماسپښین مونځ چې کله په جمع سره ادا کړي د مازدیګر انتظار کوي، د مازدیګر یې چې وکړه د ماښام انتظار کوي، د ماښام یې چې وکړه د ماسخوتن انتظار کوي. دا کس به الله رب العزت د آخرت په ورځ د خپل د رحمت د سوري لاندې دروي. اما هغه کسان چې د جومات نه او د مانځه نه په تیښته کې دي، د جمع نه په تیښته کې دي، هغوی ته د الله رب العزت د رحمت سوری نشته، بلکې په هغه ورځ کې به د الله په غضب او د الله رب العزت په لعنت کې ګرفتاروي. اوم هغه څوک چې یوه بانفوذه او ښکلې ښځه یې فحشا ته وبولي، خو دی په ځواب کې وایي زه له الله څخه ویریږم. هغه د الله په اطاعت صبر کوي او د الله رب العزت له فرمان څخه سرغړونه نه کوي، نو دا کس به د آخرت په ورځ الله رب العزت د خپل د رحمت سوري لاندې دروي. هو که خپله فساد ته روانې، فحشا ته روانې، منکراتو ته روانې، بیا تا لپاره د الله رحمت نشته، هلته به الله څخه سخت مسئولې او سرښکتی به الله ولاړ وي. نو درنو اوریدونکو، واقعا چې ټول اطاعتونه او عبادتونه صبر او سړي سینې ته اړتیا لري. الله رب العزت دې موږ ته په طاعتونو او په عبادتونو صبر را نصیب کړي. پر اطاعت باندې د صبر له بیلګو څخه یوه همدا ده چې تل له مؤمنانو سره اوسې او له ناسمو ملګرو څخه لرېوالی غوره کړي، یعنې ستا ملګري نیکان خلک وي، له فاسدو خلکو نه لرې شي. الله رب العزت په سورة کهف کې 28 آیت کې فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الله فرمایي او له هغو کسانو سره دې زړه ټینګ که چې سهار او بېګا د الله عبادت کوي او د هغه ذات رضا غواړي، او له دوی څخه دې سترګې بل خواته مه خوځوه داسې چې د دنیا د ژوند ښکلا به غواړي. نه، د نیکانو خلکو ملګري غوره کړه چې الله رب العزت دې د آخرت په ورځ د دوی په صف کې حشر کړي. هو که په دنیا کې دې ملګرتیا له فاسدو، نارواو، مرتدینو او منافقینو سره وه، د آخرت په ورځ به دې الله د همدوی په صف کې بیا حشروي. له مؤمنانو څخه خپل انډیوال وټاکئ، له نیکانو او د صالحو د علماو څخه د خپل انډیوال وټاکئ. الله څه وایي؟ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم. له هغو کسانو سره د زړه ټینګ که چې سهار او بېګا د الله عبادت کوي. دې خلکو سره ملګرتیا وکړه، دې خلکو سره رفاقت وکړه. اما هغه کسان چې شرم نه لري، هغه کسان چې حیا نه لري، هغه کسان چې د الله نه نه ویریږي، هغه کسان چې بېلمازه دي، هغه کسان چې په مخدره توکو باندې اخته دي، د دې خلکو ملګرتیا پرېږده. الله وایي واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم. الله دې موږ ته د نیکانو ملګرتیا را په برخه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه په ډېر جوش او خروش د زړه ته لاره وتلې، په ډېر جوش او خروش د زړه ته لاره وتلې، د مینې افسانه یم ای نسیمه کمې وړې، د
د مینې افسانه یم ای نسیمه کمې وړې فریاد د سوي زړه یم ای نسیمه کمې وړې یو راز په پټه خوله یم ای نسیمه کمې وړې یو راز په پټه خوله یم ای نسیمه کمې وړې. درنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پر اطاعت باندې د صبر بله بیلګه د هغو کسانو لپاره چې ودونه کړي هغه دا ده چې هغوی باید خپلې میرمنې خپل ماشومان مور او پلار خویندې او ورونه او نور د لمانځه ادا کولو ته راوبولي. په ځانګړې توګه د شپې لمانځه د ادا کولو لپاره الله رب العزت په سورة طه کې 122 آیت کې فرمایي وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها او خپلې کورنۍ ته دې په لمانځه سره امر وکړه او ته هم پرې ټینګ اوسه. خپله په مانځه باندې ټینګ شه. د دې ترڅنګ د خپلې کورنۍ غړي هم مانځه ته راوبله. خپله هم د شپې په آخره حصه کې پاڅه. الله ته 2 رکعته مونځ وکړه. خپلو سترګو نه اوښکې تویې کړه. خپل ماشومان خپل بچیان خپل مور او پلار هم راپاڅوه چې هغوی هم الله ته ودرېږي 2 رکعته مونځ وکړي. زه ګورم چې تاسې په فکر کې ډوب شوئ او له ځان سره وایي چې څنګه او له کومه ځایه پیل کړو. دې موضوع ته په دومره ستونزمنه سترګه مه ګورئ. هغه آسانه او ساده کار دی. هسې نه چې هغوی هم لکه ستا په شان دا کار سخت وبولي. له هغوی سره تر ټولې پستې او ښکلې لارې امتحان کړه. رسول الله فرمایي اللهم لا سهله الا ما جعلته سهله. ای زموږ پروردګاره له هغه څه پرته چې تا زموږ لپاره آسانه کړې بل هیڅ شی آسانه نه دي. نو د یو مسلمان پلار لپاره د یو مسلمان خاوند لپاره به دا ښه وي چې خپله د مانځه پابند وي. د خپل د کورنۍ غړي هم مانځه ته راوبلي. یا به دا ښه وي چې د فساد او د فحشا منبع په کور کې ایښې وي. ریموټ په لاس کې وي. خپله هم فاسد سریالونه ګوري او خپل اولادونه هغې طرف ته هم متوجه کوي تر څو د هغو اخلاق د هغو عقیدې د هغو لباس او د هغو اعمال فاسد وګرځوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له نیمې شپې وروسته هره شپه راویښېده او لمونځ به یې کوه او له ګهیځ څخه لږ د مخه یې خپله میرمن او ماشومان راویښول او هغوی ته به یې ویل وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها او خپلې کورنۍ ته دې په لمانځه سره امر وکړه او ته هم پرې ټینګ اوسه. هغوی یې هره ورځ راویښول او دغه آیت د هغوی لپاره تلاوت کوه واصطبر علیها او په خپله باندې هم د هغه پر اقامې باندې صابر او ټینګ ولاړ اوسه. ګورئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شپې په آخري حصه کې راپاڅېږي. خپل رب ته درېږي. خپل رب ته د خپل د تضرع لاسونه پورته کوي. د خپلو سترګو نه اوښکې تویوي. خو د سهار نه مخکې خپله کورنۍ خپل ماشومان هم د مانځه لپاره راپورته کوي او هغو لپاره د الله د کلام نه دا آیت تلاوت کوي وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. زما ګرانه پلاره مشره وروره او ګرانې مورې کله دې د الله رب العزت په کلام کې دا آیت تلاوت کړی او کله دې دا په خپلې کورنۍ کې عملي کړی او د الله په کلام باندې پوه شوي چې الله څه وایي وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. خپلې کورنۍ ته دې په لمانځه سره امر وکړه او ته هم پرې ټینګ اوسه. که پلرونه او میندې دا احساس ونه کړي نو د آخرت په ورځ به الله رب العزت په خپل حضور کې ودروي او الله رب العزت به ترې سخته پوښتنه وکړي. نو درنو اوریدونکو ژر کوئ او هڅه وکړئ چې عملا دغه کار وکړئ. له مور او پلار یا ښځې او ماشومانو سره یو شرط کیږدئ تر څو پورې د سهار د مخې راویښ شي او 2 رکعته لمونځ وکړي او وروسته بیا د سهار لمونځ ادا کړي. تر دې شپې وروسته په کور کې د راتلونکې ورځې ښېګڼه او نیکمرغي ته بیا ځیر شئ چې په کور کې څه رامنځته کیږي. خورا ستره نیکمرغي، سوکالي، روحي آرامتیا، آبرو، ډاډ او مینه. او که خدای مکړه په کومه کور کې بې لمازي وي د الله رب العزت طاعت او عبادت نه وي نو هلته درد، غم او ټول تشویش وي چې هغوی کله هم خوشحالي نشي ترلاسه کولی. پر اطاعت باندې صبر یوه بله معنا هم لري چې زما له طرفه تاسو ته یو نصیحت هم دی. د اطاعتونو په ترسره کولو صبر او ټینګار وکړئ حتی که له تاسو سره چا مرسته هم ونه کړه، حتی که چا د ستاسو لاس هم ونه نیوه،
حتی که کومې درسي حلقې ستا حضور لپاره شتون هم نه درلوده ته د الله رب العزت په عبادتونو او طاعتونو باندې صبر او ټینګار وکړه. پرېږده چې له الله رب العزت سره مینه ستا زړه هم فتح کړي. پرېږده چې د اسلام مینه ستا په زړه لاسبري شي. پرېږده چې د مسلمانانو د مقدساتو حب او مینه ستا په زړه کې ځای ونیسي. نو هغه وخت به د خدای په غوښتنې سره صبر وکړي که د هېڅ کوم مرستندوی هم ونه موند. هسې نه چې د هغه ځوان په څیر شئ چې صبر یې پیل که او کله چې ولیدل چې څوک له هغه سره مرسته نه کوي د ګناه مرتکب وګرځېده او صبر یې پرېښوده. داسې مه کېږئ. په خپل ټول ځواک سره زما دغه نصیحت ومنئ او په ډاګه اعلان کړئ که په نړۍ کې څوک نه وي چې له الله نه فرمانبرداري وکړي تاسو به له هغه نه اطاعت او فرمانبرداري کوئ. دا ځکه چې تاسو له هغه سره مینه لرئ. د الله رب العزت په کلام کې په سورة مریم کې 65 آیت ولولئ. الله وی رب السماوات والارض وما بینهما فاعبدوه واصطبر لعبادته. الله رب العزت د آسمانونو او ځمکې او د دې دواړو ترمنځ پروردګار دی. نو د ده عبادت وکړئ او په عبادت یې صبر وکړئ. آیا الله مستحق نه دی چې د هغې عبادت وکړي او پر عبادت باندې ټینګ ودرېږي حتی که د یار او ملګری نه درلوده؟ که ټوله نړۍ د الله رب العزت د اوامرو نه سرکشي کوي، که ټوله نړۍ ستا په عبادت کې تا سره مرسته نه کوي، ستا اعلان به دا وي چې زه به د الله عبادت کوم، د الله په طاعتونو او د الله رب العزت په عبادتونو به صبر او ټینګار کوم. پر اطاعت باندې د صبر له لوړو او سترو درجو څخه دا هم ده چې پر هغه څه صبر وکړي چې پر هغه څه صبر وکړي چې د الله له لورې تا ته در رسېدلي. البته دغه د پیغمبرانو مقام دی. کله چې د یاسر له کورنۍ څخه چې د شکنجې په حالت کې و محمد رسول الله تېرېده، رسول الله وفرمیل صبرا یا آل یاسر ان موعدکم الجنه. د یاسر کورنۍ صبر وکړئ چې ستاسو ځای جنت دی. هغوی له شکنجې او ځورونې سره سره صبر او استقامت وکړه او سمیه د اسلام لومړنۍ شهیده ښځه ده چې هغه یې په خواره شدت سره شکنجه کړه او وروسته ابوجهل د نیزې په واسطه په شرمګاه کې ووهله. په رښتیا چې د خدای په لاره کې صبر او سړه سینه له جنت څخه پرته بل اجر نه لري. په رښتیا چې صبر بزرګي ده. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة لقمان کې 19 آیت کې فرمایي یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابک. حضرت لقمان خپل زوی ته وایي زویکیه لمونځ قایم کړه، په نیکي امر وکړه، له بدي نه منع وکړه او هر مصیبت چې در باندې راشي ورباندې صبر وکړه. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله د حکمونو او د الله د اوامرو پابند شو، د الله رب العزت په اطاعتونو او اوامرو باندې صبر وکړو. په دې لاره کې چې هر څه موږ ته رارسیږي خپل زغم له لاسه ورنه کړو، تر څو الله رب العزت په آخرت کې موږ سرفرازه کړي او د خپل د رحمت د سوري لاندې ودروي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب.